د اسلامي امارات د رسمیت پیژندلو په تړاو مهم خبر اعلان شو. سلامونه، ستړي مشه د انیس میډیا درنو کتونکو هرکلی درته وایو. که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاست دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. د قزاقستان حکومت د افغان طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لرې کړ. وروسته له هغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف له افغانستان سره د اړیکو د لا غځېدو په هدف د افغان طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لرې کړ. د طالبانو حکومت د هرکلي ترڅنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو کې ګټور بولي. توقایف د دوشنبې په ورځ د جون په 3 نیټه دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړی ده. نوموړي په دې ناسه کې وویل په اوسني پړاو کې یو له ستراتیژیکو دندو په سیمه ییزو اړیکو کې د افغانستان فعاله ونډه اخیستل دي. قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریز او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره دا رژیم یو اوږدمهاله عمل دی. د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له نوملړه ایستلی دی. دوی په سیمه ییزو اړیکو کې د افغانستان فعاله ونډه اخیستل ستراتیژیکي لومړیتوب بللی دی. قزاقستان لومړنی هیواد شو چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لرې کړی دی. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینزي احمد تکل د سې شنبې په ورځ د جون په 4 نیټه پر خپله ایکس پاڼه خپره کړې ویډیو کې ویلي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توقایف د هغې پریکړې هرکلی کوي چې افغانستان اسلامي امارت نوم یې د قزاقستان د ممنوع ډلو له لیسته لرې کړ. د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو د کچې لوړولو په برخه کې د یو خنډ لرې کېدل ګڼي. د قزاقستان سترې محکمې د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې طالبان د یو تروریستي ډلې په توګه وپېژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغوی سره همکاري ممنوع اعلان کړه. قزاقستان وروسته له هغې دا پریکړه اعلان کړې چې د تېرې یکشنبې په ورځ د مې په 26 د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. همدارنګه تر هغه وروسته د روسیې ټاس خبري اژانس د مې په 20 نیټه افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي ازمیر کابلوف له قوله ویلي و چې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې د تېرې سې شنبې د مې په 28 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یو قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له نوملړه د هغوی د ایستلو په اړه ویلي و چې مسکو باید د افغانستان لیدلوري په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. اسلامي امارات لا تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي.